په سلامونه نیکه هیله مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو موږ تاسو د نین ټکسټ انټرو څنګه کولی شو په کین ماسټر په واسطه هغه ایډیټ کړو یعنې دوستانو لکه څنګه تاسو د تصویر کې د کوم ټکسټ وینئ رنګارنګ دې ته په انګلیش کې نیون ټکسټ انټرو هم ورته ویل کېږي یا لایټ ټکسټ انټرو هم ورته ویل کېږي نو دوستانو تاسو ته ښیم چې دا څنګه کولی شو د کنواسټر په واسطه په خپل موبایل کې جوړ کړو نو دوستانو زه ویډیو نه غټوو که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ دا کومې ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ او دوستانو که چېرې مو دا ویډیو خوښه شوه له ملګرو سره هم سره شیر کړئ نو دوستانو راځو چې دا څنګه کولی شو د نین ټکسټ انټرو ویډیو څنګه جوړولی شو او څنګه کولی شو دا د کمپیوټر په خان سره د کانواسټر په واسطه سره دا جوړه کړو نو دوستانو تاسو په ټول مخکې خپل موبایل ته یو کانواسټر ډاونلوډ کړئ چې تاسو سره کانواسټر په موبایل کې ښه خبر ده که چېرې نه و د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک هغې ځای تاسو کولی شئ دا کوم کانواسټر چې دا هغه تاسو ډاونلوډ کړئ نو دوستانو زه اوس شروع کوم خپل کانواسټر خلاص کړئ کله چې کانواسټر خلاص کړو نو تاسو ته به داسې یو صفحه راسي دلته به دوستانو تاسو اوس په دې پلس آیکن باندې کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دا 14.9 کوم ځای چې تاسو به دا ورته انتخاب کړئ کله چې دا ورته انتخاب کړو دوستانو دې وروسته به تاسو دلته راسئ بیک ګراوند ورته انتخاب کړئ صحیح ده زه راځم دلته بلاک بیک ګراوند ورته انتخاب وکړم ته دومره چې صحیح ده دا ولته دوستانو تاسو دوی نه ټیک یا به دلته اوکې کړئ صحیح شو دا چې کله وکړئ دوستانو دلته به تاسو راسئ په دې لایر باندې به کلیک وکړئ هغې وروسته دوستانو میډیا ته راسئ کله چې میډیا ته تاسو راغلئ دوستانو دغه کوم دې دپاره درې شیان تاسو ته ضرورت ده چې د دې دپاره بیک ګراوند ده او د دې ټکسټ شیډو ده او نیم ټکسټ چې دی هغه که تاسو ته ضرورت دی یا لایټ ټکسټ یا دغه شیډو یعنې دغه سایه غوندې چې هغه موږ مخکې نه مخکې هلته ډېډ کوو بیا هغه نه وروسته کوم ټکسټ ده په هغه ژبه باندې لګوم نو دوستانو دې دپاره به تاسو راسئ په د نین انټروفیک باندې به کلیک وکړئ او دا بیک ګراوند به تاسو راواخلي دا به تاسو داسې اندازه راوړئ نو اندازه دغسې تاسو به دا داسې وکړئ صحیح شو کله چې دا وکړئ دوستانو دې وروسته به تاسو تاسو کولی شئ غټولی شئ تاسو هر رقم ورکولی شئ سیز خو زه په دې اندازه لګوم صحیح شو دلته ما دا وکړئ کوم نو دوستانو موږ داسې شیل کوو چې دې دپاره به موږ دلته نوم د کوم شیډو چې دا لکه ټکسټ سایه چې د هغه به موږ دلته راخلو دا به وکړي دوستانو دلته به تاسو بېرته راسئ لایر ته کله چې تاسو په لایر باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ کله چې میډیا باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو وینئ دغه ټکسټ شیډو یعنې د ټکسټ شیډو لکه کوم حرفونه چې دي دې ته شیډو ویل کېږي صحیح دا ټول په پنځه شکل باندې دي بیکګراوند هم لري بخان سره تور بلاک بیکګراوند لري نو هغه موږ تر لري کوو بس نو زه راځم دوستانو دلته سیم فایل لیکمه حیران صحیح ده ما ایچ راواخیستو کله چې تاسو دا ایچ راواخیسته به تاسو داسې ولګوئ صحیح شو تاسو چې هر نوم باندې لیکئ تاسو خپله خوښه ده نو حیران ما ولیکه دوستانو دلته دې لپاره زه داسې راکش کوم صحیح شو دلته دې لپاره ما راکش کړو صحیح ده تر دې اندازې پورې صحیح شو بېرته واپس ځم دوستانو بېرته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به دوستانو تاسو راسئ بیا به همدې لایر باندې کلیک وکړئ همداسې به سټپ بای سټپ به تاسو ویډیو زه دلته سکیپ کوم ځکه چې بیا ویډیو غټېږي موږ اوس د کوم ټکسټ شیډو چې ده دا حروفونه موږ برابر کړي دي لکه اوس ما دلته لیکلي حیرام نو زه اوس دلته راځم نیون یا لایټ ټکسټ دې ته راغلم چې هغه موږ هر یو په دې باندې جلا جلا همداسې ولګو او هغې سره زموږ کوم دا نوم چې ده ښایسته راسي به تاسو په لایر کلیک وکړئ لایر کې به تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ او دلته به په ټکسټ نیون باندې کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو زه راځو موږ ټول نه مخکې ایچ لګولی راځو دلته ایچ راخلو صحیح ده کله چې ایچ راوخت دوستانو تاسو ته به وینئ داسې تاسو دوی اندازه راولئ او دلته به راسئ دوستانو دلته به تاسو پورته ووځئ او دلته به تاسو ورته د بلینډینګ آپشن باندې کلیک وکړئ دلته به راسئ دوستانو سکرین باندې به کلیک وکړئ کله چې دا کلیک وکړو دوستانو دا به تاسو راواخلئ داسې به راواخلئ د وجې نه به یې اوکې کړئ دوستانو دلته به راسئ په دې به کلیک وکړئ د وجې نه به راسئ او دا به هم داسې راواخلئ دوستانو په ایچ باندې ولګوئ صحیح ده کله چې دې باندې ولګوئ دوستانو دې ځای کې به تاسو راسئ دلته په اډجسټمنټ کې تاسو دې ته غواړئ رنګ بدل کړئ دلته به تاسو راسئ په دې اډجسټمنټ کې به تاسو دې ته کلر انتخاب کړئ هر کلر چې تاسو ورته انتخابوئ مثال دا ورکوئ داسې کوئ یا
داسې انتخابوئ دا به تاسو کېږئ. بیا به دوستانو هغه نه وروسته به تاسو راسئ ای به در راخلئ. صحیح ده. مخکې موږ سیډو ټکسټ راخلو اوس نیون ټکسټ یا لایټ راخلو. صحیح ده لایټ ټکسټ راخلو. دلته به دوستانو تاسو راشئ دلته به په ای باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. دا ای باندې کلیک وکړئ دا به هم تاسو داسې مخته راوړئ. دوستانو دلته به راشئ دوستانو تاسو باید بیا هم د بلیډینګ آپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به راسئ په سکرین باندې به کلیک وکړئ. دوستانو دا کوم حروفونه چې تاسو ټول اخلئ په همدې رقم به سټپ بای سټپ به تاسو لکه څنګه چې ما درته وښودو تاسو به داسې ځئ او دا به هم همداسې راخلئ. صحیح ده. دا به دلته راغلئ دوستانو دا به دې نه به کلیک کړئ او دلته به راشئ دې به کلیک وکړئ او دا به هم داسې ولګوئ. صحیح ده. راځو دوستانو دې باندې هم کلیک کوو د دې سایز کوم کلر چې دا هم وربدلوو. دلته به راشئ دوستانو اډجسټمنټ ته به راشئ دې کلر چې دی داسې به راولئ. ډېر کم به یې راوړئ. صحیح ده. دا به په دې رقم کې اوس تاسو وینئ دوستانو خپله کومه انټرو چې دی تاسو هغه جوړه شوه. تاسو وینئ دوستانو یو خبره دوستانو دا کومه لیکنه چې دغه ما نه ختمه نه شوله دا به ویډیو ډېره غټېږي دا به تاسو سمپل یو ختموئ. نو زه هم هغې طریقه تاسو ته ښیم چې تاسو دا څنګه ختمه کړئ. نو را به شي مثال دغه ځای ده. صحیح ده. یا راسئ مثال موږ دغه های راخیستې ده های ته راځو د دې رنګ چې دی های هغې تاسو به داسې کروما کي ده د کروما کي کې به تاسو دا انتخاب ورته وکړئ دا کوم رنګ چې دلته اوس نه لګېدلی ده د ما په خیال دې کې کروما کي کې اوس دغه دی تاسو به دا ورته انتخاب کړئ دوستانو دا کروما کي ورته هکې هغه ټکسټ به وجنه لري شي. صحیح شو. تاسو وینئ دوستانو اوس راسئ دا بېرته غیر داسې به کوو. نو دوستانو تاسو به دغه کوم اول نه چې ده لکه زه ورته راځم تاسو چې کله اول دغه لیک چې ښکارېږي دوستانو لکه زه اوس راځم این ته. صحیح ده. این کې به تاسو کلیک وکړئ دلته به راسئ کروما کي ده کروما کي کې به دوستانو تاسو ته راسئ دا به آن کړئ دلته به راسئ دا همدغه رنګ ورته انتخاب کړئ او دا به کروما کي کوي دا کوم لاین چې ده دا به دې نه ورک شي. تاسو وینئ دوستانو ځئ تاسو وینئ په دې رقم تاسو کولی شئ خپل نوم ایډیټ کړئ یعنې نوم مو ښایسته راولئ او راپسې دوستانو دا اوس تر دې چې پورې ده دلته موږ راځو دا نور بقایا چې ده هغه ختمولي دي له منځه وړو دا به داسې کلیک وکړئ دوستانو دلته به راسئ دغو باندې به هم کلیک وکړئ ار موږ مخته وړی ډېر دوستانو دلته به راشئ تاسو به هم دلته کلیک وکړئ او داسې به ټول راسئ سټپ بای سټپ به داسې یو ختم. صحیح ده. په خپل اندازه به راولئ. صحیح شو. په دې اندازه به تاسو دا یو راولګئ. کې به دوستانو تاسو کتلی شئ دوستانو تاسو انټرو چې ده هغه اوس بلکل جوړه شوه. په دې رقم سره تاسو کولی شئ خپله انټرو ښایسته ډیزاین کړئ یا ایډیټ کړئ. نو دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو چې زه بیا تاسو سره حاضرېږم